جنرال مبین او قاری یوسف خوستی ولې له دندې ګوښه شو؟ خلکو یې په اړه څه ویلي دي؟ جنرال مبین څه کړي دي؟ دا ټول مهم حقیقتونه په همدې ویډیو کې کتلی شئ، خو د ویډیو له لیدلو مخکې سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. تازه راپورونه داسې دي چې ویل کېږي د طالبانو سر سخته پلوی جنرال مبین او د کورنیو چارو وزارت ویان قاری یوسف خوستی له دندې ګوښه شوي دي. دا خبر د شمشاد ټلویزیون خبریال روح الله علیزي خپور کړی دی او بیا په کومنټ کې ورته هم ګڼ شمېر خلکو خپل نظریات او غبرګونونه ښودلي دي. ډاکټر کریم تڼیوال لیکلي دي تر ټولو ښه قاضي وخت دی او انشاءالله چې وخت به نورې داسې فیصلې وکړي چې د افغانستان اسلامي امارت د لوی پاک خدای جل جلاله په نصرت او د شهیدانو د وینو په برکت سره خپلې کامیابۍ ته رارسېدلی دی. هر څوک چې د شهیدانو د وینو څخه سوء استفاده وکړي هغه که پر هر مقام وي ذلیل او شرمنده شي. موسی اشري لیکلي دي د جنرال مبین نه خو خبر نه یم چې ولې له دندې ګوښه شوی دی، خو دا بل نه یو ډیر صادق دوست راته وویل چې د غلو په واسطه چې د هغوی سفارشي جوړ شوی و نو له دغه خاطره د خپلې دندې څخه ګوښه شوی دی. نو که اوس دا یې بیا ګمارل کیږي په کومه بله وظیفه نو دا به د نظام لویه ناکامي وي. د کوچني متفکر په نوم هم له یوې ټویټر پاڼې کومنټ راغلی دی او لیکلي دي چې ښه یې کړي دي، دواړو د امارت اسلامي د پالیسیو خلاف کړنې یې ترسره کولې، ډېر احساساتي لیکنې کوي او د یو بل سره په لفظي جګړو بوخت شول چې هر خدمت یې کړی وي کور یې ودان، اوس د هم هماغه انلاین مبارزه کوي، د نورو خدمتونو نه دي. احمد فرید ځواک په نوم هم یو چا لیکلي دي پروا نه کوي، دا وړه خبره ده، کله په دنده او مسؤلیت او کله په کور. دا د امارت یو دیرینه اصل او خبره ده چې په دې حکومت یوازې هغه خلک پوهیږي چې په امارت کې وخت تیر کړی وي. غربت په نوم هم یوې ټویټر پاڼې څخه لیکل شوي دي هغه خلک چې رښتیا ویل کوي او دا وطن پرې ګران وي هغوی په دې وطن ځای نه لري. برعکس څوک چې فساد کوي، رشوت اخلي او د هیڅ چا اطاعت هم نه کوي هغه خلک محترم دي. 90% طالبان اوس په دندو ګمارل شوي، رشوت اخلي او په ښار کې داسې ګرځي لکه پخواني ټامیان. الله پاک دې په دې مظلوم ملت رحم وکړي. اکمل وایي دوی به د کامل شرعي نظام راوستلو لپاره مبارزه کوله، خو اوس چې کوم نظام راغی هغسې نه ده، دوی خپله وظیفه نه غواړي ځکه نیک انسان د بل حق نه خوري، کار اهل کار ته سپاري. دا ځینو خو جهاد د وظیفو او رینجرو لاسته راوړلو لپاره وکړ، بیچاره د دولت کارمندان یې په کور کېنول. د یادولو ده چې جنرال مبین په طالبانو کې ډیر مشهوره کس دی او زیاتره وخت صفا او پاکې خبرې کوي. په پاکستان باندې هم کله ناکله توندې نیوکې کوي. کوم نظریات چې ما له تاسو سره شریک کړل دا د خلکو شخصي نظریات وو او تاسو دومره وکړئ چې دا ویډیو دومره شیر کړئ تر څو تر جنرال مبین ورسیږي او دا ووایي چې ولې له دندې ګوښه شوی دی. تر بیا چې زه راګرځم او تاسو ته نوی خبر راوړم.